دا ورو سوال کړی دی چې په دې قبرونو باندې دا نومونه لیکل که یو سړی دې دپاره په قبر نوم لیکي چې قبرونه ډېر زیات دي او ټول یو شان دي د داسې عقیده خاص نشته دي لیکلو سره خو دې دپاره د مړي دا نوم لیکي چې د قبر دا پته لګي دا به جایز یو که نه الجواب دا خبره ما څو پیرې بیان کړې ده چې اصل دا دی چې په قبرونو لیکل څه دي حرام دي او دې باره کې مشهور حدیث ته جابر رضی الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وان يكتب عليه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی چې قبر به سیمه ټیکې نه په قبر به کښېنې نه په قبر به آبادي نه جوړې او په قبر به لیکل نه کړي دا لیکل عام دي نو جمهور العلماء دا وایي چې په قبر باندې لیکل دا مکروه دي لکه امام مالک مذهب والا امام شافعی مذهب والا امام احمد بن حنبل مذهب والا خو یو قول بل دی چې هغه د احناف علماو دی او نور بعض علما د هغوی دا قول دی وایي که چېرته حاجت ورته یي نو بیا پرې لیکلی شي اوس دا حاجت څه دی لکه چې دا قبر پې معلوم شي قبر پې معلوم شي نو انشاءالله زموږ به خپله زړه په دې قول مطمئن دی چې ګنجایش به یي د دې خو د هغې به یو څو شرطونه وي اولنې بله څه نښه به نه ایښودی کېږي لکه اوس رسول صلی وسلم د عثمان بن مظعون قبر خوا کې کاڼی کېښو چې به دې زه د خپل ورور دا قبر پیژنم صحیح شو نو دې اوس وایي چې یاره که دا کاڼی من کېدو نو ډېرو خلکو ایښودي دي یا خلک یې اخوا دېخوا کوي که بل څه نښه کېدو هغه رانم خلک ګډه وډه کوي نو د دې د لاسه موږ نوم لیکو یوه دا به اولنی شرط دویم صرف نوم به یي صرف څه به یي نوم تاریخ وفات او تاریخ شهادت او یا ایتها النفس المطمئنه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او شعر و شاعري او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه او د بزرګانو اقوال دا کیسې به پکې نه وي دا د جاهلیت کارونه دي صرف څه نوم خو ګوره که چېرته د دې نوم د لاسه فتنه جوړېږي بیا به یې نه کوې څنګه لکه اوس یو سړی مړ شو مشهور سړی دی نیک عمله سړی دی او کسان وایي د خپلوان یا کشران چې یاره موږ د ده په دې قبر باندې صرف نوم لیکو چې دا قبر یې معلومي او یره دا ده که د ده دا قبر معلوم شو نو دا خلک راځي د ده نه برکت غواړي او د دې قبر ته کښېني نو څه کول پکار دي دا نوم پې مه لیکه بلکې داسې قبرونه پرېږده چې هېر شي د خلکو نه ډېرو صحابه کرامو او د دین مشرانو هغوی په خپله دا وصیتونه کړي دي چې موږ داسې ځای کې ښخ کوي چې زموږ پته هم ونه لګي بیا د ډېرو انبیاو قبرونه د ډېرو صحابه کرامو قبرونه د ډېرو نیکانو خلکو قبرونه دا چاته نه دي معلوم په هغه ټیم باندې سلف صالحینو دین مشرانو هغه په خپله د دې خلکو نه هېر کړي دي چې دلته فتنه جوړه نه شي او زموږ په ملکونو کې خو ښه وله زور ورکړي چې غواړي چې یو څه جاښه جوړه شي دوی دلته غواړي چې تجارت څه شي تجارت سټارټ شي که نن مې پکې لا یو بله ولیده وي شلوار والی سرکار نو د هغه خوا ته چې څوک راشي کېدای شي تاسو هم ویډیو لیدلي نو هغه بیا خپل پرتوګ وباسي په ونه یې ور واچوي لیدلي دا ویډیو نو دا ونې چې خواوشا کې څومره دي هغه د پرتوګونو نه ډکېږي ښځې او سړي نو ستا کار وي د هغه وخته پورې نه کېږي چې څو پورې دې پرتوګ نه وي ویستی او صرف پرتوګ ویسته نه دي بیا به دا پرتوګ دلته پرېږدي ته به ځې چې یو نښه پرته چې توره دې والې ده موږ بار بار دا خبره کوو چې د الله خالص بندګي دې پرېښه د الله به دې ذلیله کړي او کله به د یو په در شرمېږي او کله به د بل په در شرمېږي او چې خالص د الله بندګي کې نو عزتمن به قدرمن به دا تندی به صرف ستا الله ته ټیټېږي بس نه دا اوس
یعنی د هغه دین خو پرېږده، زه خو هغه حیا او عزت چېرته لاړ چې ته پرتوګ وباسې هلته د زنانه پرتوګ هغه ویډیو چې چا کړې ده نو دې ونو ته یې داسې دا کیمره تاو کړو دا ونې ډکې دي دې پرتوګونو او دا ایجي صاحب چې دی په هفته کې یو څو ورځې راځي د مازدیګر نه د شپې پورې او دا کار روان نو خبره مې دا کوله چې کله تا ته پته ولګي چې یاره د یو قبر نه فتنه جوړېږي پرېږده چې دا خلکو نه دا قبر څه شي هېر شي دا زمونږ دا خلک خو بیا د عجم په دې قبرونو باندې ډېر زیات مینې په نسبت د عربو دلته د مکې او د مدینې په منځ کې د رسول صلی الله علیه وسلم د والدې قبر او دا خلک به ورماتو نو مسجد نبوي ته د مانځه شوق نشتی چې مسجد حرام ته لاړ شم دغه شوق نشتی کعبې خواله خو اوس دا سفرې په شړو کې روانې دي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم د والدې قبر وینو او چې کله دې حکومت پې نظر شو الله دې وله ښه طاقت ورکړي هغه ځای د ځمکې سره داسې هوار کړو اوس هم دغه یاران ګرځي خو کله به یو غر ګرځي او کله به بل غر ګرځي چېرې هغه ځای کوم ځای کې دی شتي هغه قبر خو د دې خلکو دی څه کو ورک یې کړو نو ستاسو څه خیال دی چې قصه ختمه ده ما چې یو ملګري دا خبره کړې وه د مدینې اوسېدونکي هغه زه په دغه طرف تللی وم او مخکې یو پیر تللی وم ما چې بیا ورشي په چکر باندې چې څه چلي کړی دا قبر سره نو بلکل بالضبط راته هغه ځای معلوم و چې دلته داسې ځای کې قبر وي چې ورغلم بلکل هغه هر څه بدل شي او چا ګڼه یو ځای کې جوړه کړې ده بل ځای کې ګرځي څوک بل ځای کې ګرځي چې چا څه ووایي چې دا ځای دی یو خلک ورته پراته وي نو داسې کار په کار دی چې د یو قبر نه فتنه جوړېږي د دې خلکو نه یې څه که ورک یې کتي د کومې ونې لاندې چې رسول صلی الله علیه وسلم بیعت کړی صحابه کرامو سره وروسته به خلک راتلو بیا هغې له او دا زیارتونه او دا قصې به عمر بن خطاب چې کله خبر شو امر یې وکړو دا ونه ختمه کړي ونه یې چې بلکل ختمه کړه چې د فتنې دروازې بندې شي نو بیا د دین علاوه که دا شرطونه به کي نو صرف د نوم د لیکلو اجازت شتي په شرط د دې چې بله څه نښه کار نه کوي هلته دی یاره قبرونه ډېر دي ټولو خلکو کاڼي اخولي ټولو خلکو ښځې ودرولي ټولو خلکو دا کړي زما غمانه ګډوډ کېږي نو بیا صرف او صرف ګنجایش د څه دی د نوم دی نو دا نوم به کار ورکوي لکه په زي د کاڼي رسول الله وسلم د عثمان بن مزعون د سر ته چې دا کاڼي کېښولي د دې قبر نښه ده نو دا نوم هم څه شو نښه شوه بس خو نور تفصیل مفصیل او څه قصې به ورسره نه لیکي والله اعلم دا فتوه په معاصرینو علماو کې د الشیخ ابن عثیمین رحمه الله ده د الشیخ البانی رحمه الله او الشیخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله یا السعدي هغو دا فتوه